ابراهیم علیه السلام خواهش و څه مختلفو شعرونو کې صحرا و بیابانو ځنګلو کې وګرځېږي، مختلف شیونه وکسي، هغه نه عبرت واخلي. ابراهیم علیه السلام ګرځي مختلفو شعرونو کې صحرا و بیابانو ځنګلو کې، نو یوې صحرا باندې راغی. هغې صحرا کې یو سړی کسي عبادت کې مشغول دی، خو ډېر اوچت اواز سره عبادت کوي، څه د دې وله د اواز صدا د عبادت وله دا اسمان ته رسیږي. ابراهیم علیه السلام ډېر ورنه متاثر شه، راغی د کس پورې کښېنسته. کله ابراهیم علیه السلام کښېنسته نو هغه لمونځ ختم که، ابراهیم علیه السلام طرف ته متوجه شه. ابراهیم علیه السلام ته یې څه څنګه راغلی؟ بس تا عبادتم خوښ شه، دې سم مینه پیدا وشوه، دې وجې نه راغلم څه تا سره کښېنستم، غواړم څه تا سره دوستي وکړم. نو دا هر دوه سره ناستي، خبرې کوي، مشغولیږي. غم ورته یي څه ډېره ښه خبره دی، ما زړه غواړي څه تا سره زه دوستي وکړم. خپلو منځو کې دوستان شو. نو ابراهیم علیه السلام ورته یي څه کله تا زړه غواړي څه د ما دوست شي، ما زړه غواړي څه زه تا دوست شم. نو بیا خو په کار دی څه ته خپل کور ما ته وښیې، څه تا کور چېرته دی. که کله ما زړه وغوښتو څه زه تا کور ته درشم، څه تا کور ما ته نه وي معلوم، نو زه څنګه درسم تاسو کور ته؟ هغه ورته یي څه ما کور ته رېدنه خو ډېره ګرانه دی. هغه ورته یي ابراهیم علیه السلام ورته یي څه څنګه ګرانه دی؟ د عبید ورته یي څه داسې ګرانه دی څه ما کور ته کله څې نو سمندر دی، دریاب دی، غب عبور کې الیب ورته څې هغه دریاب نه پورې دی سمندر نه. ابراهیم علیه السلام نه پوښتنه کوي څه نو بیا ته څنګه څې هغه سمندر نه پورې دی، ته هغه ته څنګه څې؟ دا ورته یي څه زه خو څه کله دریاب ته ورسېږم، دریاب کې بسم الله ویم، دریاب باندې روان شم، اوبه ما نه غر کوي، به زه دریاب باندې پورې کېږم. ابراهیم علیه السلام ورته یي څه اکوم مهربان و کریم پروردگار، څه ته دغه ذکر وکې دی اوبو باندې روان شي ته پورې کېږې، همغه قادر مطلق ذات غه ما په همدا اوبه مسخر کولی شي، څه زه بسم الله ورته ویم اوبو باندې روان شم زم به پورې شم. د عبید ورته یي څه دا خو ډېره ښه دی څه ته هم داسې کولی شي. هر دوه کسان روان شو. کله سمندر کنارې ته ورسېدو، هغه ځای کې هغه عبید بسم الله یی سمندر باندې روانېږي. ابراهیم علیه السلام ورسې بسم الله یی دم روانېږي. هر دوه کسان څه د اوبو باندې پورې شو، سمندر نه پورې شو پورې سیټ ته. د هغه عبید کور و، عبید کور ته لاړو. هغه کور کې دي نو هغه کې د هر دوه کسان خپلو منځو کې مشغولیږي.
دوران کې گپ شپ کې مشغولی کې ابراهیم علیه السلام ورته یی چې ای عبید د انسان څوره زندگی دی مختلف د زندگی اټول دور کې ټولو نه سخت ورځ انسان باندې کومه ارڅي کومه ورځ دی انسان په څنګه ټولو نه سخت ورځ دی د عبید سوچ وکړ سوچ د بعد ابراهیم علیه السلام ته یی چې ټولو نه سخت ورځ انسان د خدای بندگانو د په هغه ورځ ډیره سخته دی چې هغې ورځې د انسان د عملونو مکمل حساب کتاب کیږي دغه جزا و سزا انسان ته ملویږي یعنی قیامت ورځ څنګه انسان په ډیره سخت ورځ دی ابراهیم علیه السلام ورته یو روایت دا دی چې ابراهیم علیه السلام هغه عبید ته یی چې ارڅه دوه کسان هغې سختې ورځې په پروردگار عالم حضور کې دعا وکړو چې د هغې ورځې مشکلات پروردگار مو ته آسان کی یو روایت بل دا دی چې هغه کې یی چې نه ابراهیم علیه السلام هغه عبید ته ویلو چې ارڅه دغې سختې ورځې د په پروردگار عالم حضور کې دغه دعا وکړو چې څوره گناهگار مؤمنان دی دغه گناهان پروردگار معاف کی نو خو کومه ایوه دعا و خودی جواب کی اغا عبید ابراهیم علیه السلام ته یی زه خو دعا نکم ابراهیم علیه السلام پوښتنه کوي و نه څه ولې دعا نکوي هیڅ دی وجې نه دعا نکم چې ما ایوه دعا پروردگار ته کړې دی ایوه تمنام دی خواهشم و یو شم پروردگار نه غوښتی دی دیرش کاله ما هغه ته انتظار وکړ اوسه پورې هغه دعا نه دی قبوله شوي هغه شی ما ته نه دی میلاو شوی نو څوره پورې چې د ما هغه دعا نه وي قبوله شوي هغه شی ما ته نه وي میلاو چې کوم څه ما نه غوښتي دي اوره پورې زه بله دوا پروردگار نه غواړم ابراهیم علیه السلام پوښتنه ونه کوي چې تا څه شي دوا کړي دي څه شی تا پروردگار نه غوښتي دي هغه عبید ورته یی چې ما دیرش کاله مخکې پروردگار ته دا دعا کړې وه چې پروردگاره زه صحرا کې وم صحرا کې یو اوړکی صحرا کې و میږې یې څرولې د مال مویشي دی یې څرول نو هغه اوړکی ډېر ښه روغ اوړکی و نوراني چهره وه ما ورسره ډېره مینه پیدا وشوه زه راغلم هغه اوړکي سره میلاو شوم پوښتنه ونه وکړه نو ما ورته ویلو چې ته چا ځې تا نامه څه دی هغه ما ته ویلو چې ما نامه اسماعیل دی زه د ابراهیم علیه السلام بچی یم نو ما پروردگار نه دا سوال وکړه دعام وکړه چې کریمه مهربانه خدایا زندگی کې یو وار ملکات ما ته ابراهیم علیه السلام سره نصیب کې دیرش کالو نه زه اوسه پورې انتظار یم پروردگار عالم د ما هغه دعا اوسه پورې یا نه دی قبوله کړي ابراهیم علیه السلام ملکات ما ته نه دی نصیب شوی ابراهیم علیه السلام ورته جواب کې یی چې ای عبید پروردگار عالم نن د تا وله هغه دعا قبوله کړې دی
هغه کار شوی دی. زه ابراهیم علیه السلام یم، څه ما تا سره دوستي دی، تا ما سره ملاقات وشه، نو هڅکله خبر شه، ډېر زیات خوشحال شه. ابراهیم علیه السلام ده ورته یی څه پروردګار هغه ډېر مهربان ډېر کریم دی، خو کله هم څه پروردګار عالم کوم چا سره مینه لري، چا سره یې مینه وي، د هغو کسانو دعا تأخیر هغه دې وجې نه کېږي څه پروردګار عالم هغه سره مینه وي، هغه یی څه ده ویله بار بار ما ته سوالونه کوي، هغه پروردګار باندې ګران وي، دغه سوال زری دعاوانې مناجات هغه پروردګار عالم هغه سره خوشحالیږي، دې وجې نه هغه ته تأخیر ورکوي.